الله تعالی فرمایي فکر د هغه ورځ په کار دی چې کله موږ دا غرونه روان کړو او ته ځمکه هواره او لغړه ووینې او موږ به ټول انسانان په ګیره کې راټول کړو د مخکینیو او وروستنیو نه به یو هم پاتې نشي او ټول به ستا د رب په دربار کې قطار قطار ولاړ وي او یو یو به پیش کیږي. وبه ویل شي تاسې خو موږ ته هغسې رالی لکه څنګه چې موږ تاسې په لومړي ځل پیدا کړي وئ. تاسې خو دا ګڼلې وه چې موږ ګنې تاسې ته د وعدې کوم وخت مقرر کړی نه و او بیا به یې عملنامې مخې ته کېښودل شي او په هغه وخت کې به ته ووینې چې مجرمان به د خپل د ژوند د عملنامې نه یریږي او وایي به های زمونږ کمبختیا دا څنګه عملنامه ده چې زمونږ یو وړوکی او لوی غټ داسې عمل نشته چې په دې کې ثبت شوی یا لیکلی نه وي او څه چې هغوی کړي وي هغه به ټول بیا خپلې مخې ته حاضر وویني او ستا رب به په هیڅ چا د ذرې قدر ته ظلم هم ونه کړي. او یاد کړه هغه وخت چې کله موږ فرښتو ته امر وکړ چې آدم ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو شیطان له سجده کوونکو څخه نه شو، هغه له پیریانو څخه و ځکه خپل د رب حکم نه ووت. نو آیا تاسې زما نه پرته هغه او د هغه اولاد خپل سرپرستان جوړوئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دشمنان دي او ډیر خراب بدل دی چې ظالمان خلک یې کوي. او ما د آسمانونو او د ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نه و رابللي او نه مې په خپله د هغوی په پیدایښت کې هغوی شریک کړي ول. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خلک خپل مددګاران وګرځوم. او په هغه ورځ به دغه کسان څه وکړي چې د دوی رب ورته ووایي اوس هغه هستیانې راوبلئ چې زما سره مو شریکان جوړ کړي ول. دوی به هغوی ته آواز وکړي خو هیڅوک به یې مرستې ته رانشي او بیا به موږ د هغوی په منځ کې د تباهۍ یوه کنده شریکه کړو او ټول مجرمان به هغه اور وویني او پوهیږي به چې موږ پکې اوس غورځېدونکي یو. او موږ په دې قرآن کې خلک په هر ډول په مثالونو تکرارولو سره وپوهول خو انسان ډیر جګړه مار دی. السلام علیکم.